شاعری کې د مولا او شیخ کردار ولې بدنام یادېږي؟ دا زموږ الطاف حسین حالي وی کنه چې په سپینه جامه باندې داغ ډېر نمایه ښکاري. اوس زه په یو شرابي باندې ویم چې د هغه په لمن باندې داغ لګوم نو خاص هم داغداري بالکل هغه داغ خو موږ ته په توره جامه خواړو ښکاري نه. نو دوی وایي چې چونکې دا خلک نماینده خلک دي دی چې قدم غلط کړي نو ټول ماحول خرابېږي، ټوله قافله چې هغې نه لار او منزل روکېږي. نو یاد یې کړل که هغې کې عیب نه وي نو د هغې د یرولو دپاره وي. نو او بل دا چې بعضې حوالې دا چې دي کم خلک چې ښه نتیجې حاصلولی شي هغه نه حاصلوي، د خپل منصب نه تیښته کوي، نو ښه خلک نه نو هغه دوی په ګوته کړل. نو بل خو داسې موږ سره څه وکړو نه موږ دا وایو چې غله هغې ځای ته غله لځي چې کوم ځای کې څه وي که نه کنډر به د کوم ځای کوي چې کوم ځای کې ورانه وي یا هلته څه موجود نه نو هلته خو ځان له څوک وخت نه ضایع کوي. نو دوی د توجه حاصلولو دپاره د دغه کردارونه دغه کړل ځکه چې که دوی پې تنقید هم کوي نو د هغې اهمیت کمیږي نه. خو بهرحال اوس خو ته فیشن جوړ دی، اوس خلکو د شاعرۍ دا بنیادي وظیفه ګرځولې ده چې مولا دې بدنام کړي یا دې د امام خلاف خبره وکړي. نو دا شاعري نه ده ټیک ته یو ځای کې زه یو کږلی چینم، یو ځای کې زه اینم چې یو سړی تینده کېږي نو زه به ورله خامخا آواز ورکوم، خو چې ضرورت یې نه وي او زه صرف یو د ادب په مقدار کې صرف د مولا او د ناصح په حوالې سره اضافه کومه نو دا خو تکرار شو د دغې څیزونو معاشرې ته او ادب ته ضرورت شته نه.